د خپلې تره لور سره واده ونه کړی، ما ورسره کړی، پرون ترې خفه شوم، راته وایي خفه کېږه مه، ورور مې نه یې. مجرد که هر څومره هم بې سواده شي، بیا هم په فیسبوک کې د نجلۍ د عکس لاندې ویری نایس لیکلی شي. مجردان زنده باد. وای شونډې د تورې په رانجو کا، شونډې د تورې په رانجو کا، سترګو له رنګ د دنداسې ورکه مینه، لکه چې حد مې وکړ. مینې دې داسې لیونی کړم، مینې دې داسې لیونی کړم، په لار روانم په انا کې وختمه، لکه چې بیا مې حد وکړ. 5 کاله بعد مې د خپلې محبوبې نمبر ته میسج وکړ او ورته ومې لیکل څنګه یې بې وفا. د هغه طرف نه ځواب راغی بس دی ماما، نور ته م واده وکړه، زه یې زوی یم. بیګا زموږ په کلي کې غلا وشوه، ټول کلیوال راغونډ شو، ویل دا بچا کړی وي، دا بچا کړی وي. بیا ما ورته وویل چې دا کار حتمن کوم غله کړی. ملګرو ستاسو ټولو د ملاتړ نه مننه کوم. پرون مې یو ویډیو پوسټ کړې وه، فقط یو ویو یې اخیستی و، چې نن مې وکتله پوره 3 ورونو په واده کولو کې نور مه ناوخته کوئ، ځکه چې د ماشومانو پیمپرې ورځ په ورځ قیمته کیږي. که چېرته په نیمه شپه ستاسو په بام د منډو وهلو غږونه راځي، نو ډارېږئ بالکل مه، کیدای شي د پیریانو بچیان وي او لوبې کوي. یوه زمانه وه چې سړي نه به موبایل ولوېده نو بیټرۍ به ترې راووته، اوس چې سړي نه موبایل ولوېږي زړه یې د باندې راوځي.